السلام علیکم سرګل ماما ستړی مشي. سلام فاروق وراره خیر راته قراري ده. سرګل ماما نن داسې خوشحاله معلومیږي. رښتیا دا راته ووایه چې هغه مریض زوی دې څنګه شو؟ اوس ښه شوی دی که څنګه؟ هی فاروق وراره هغه نه دی ښه شوی د هغه سبا ته عملیات دی. الله خوشحاله په دې یم چې په پور مې ورته پیسې پیدا کړې چې سبا ته عملیات وکړو خیره. دا وګوره وګوره څونه پیسې دې پیدا کړي ورته ته وښه. پیسې ولې پیسې مې څه کړې؟ څه شی وشو؟ پیسې مې لکه چې چا ووالې خدایه غرق شومه. ولې سرګل ماما هی سرګل ماما بسم الله تیره که سرګل ماما. یا الله خیر سرګل ماما هلا یا الله خیر تراجیک شه باسه خدای پیسې لکه چې چا ووالې چې اغلا کړلې چې په خوارۍ مې پیسې پیدا کړې وې په پور چې د زوی عملیات به وکړم هغه به د مرګه بچ شي خو کوم ظالم رانه چوپ وهلی پیسې غلا کړي اوس به نورې پیسې لکمه کوم ورته او بیا به مې د زوی عملیات که پیسې پیدا نه شي زوی مې مري خدایه ته مې مرسته وکړې خدایه. اوس سرګل ماما قربان شم لږ دا اوبه وڅښه الله به رحم وکړي الله به خیر وکړي ته دا وڅښه الله دې دغو ظالمانو زه وایم بس یا الله نو څه ورته ووایم ای د خدای ظالمانو داسې چې د دې غریب نه جیب ووهه که د دې دغه د مریض زوی مړ شي د دې به ذموار څوک وي د دې ذموار به همدا تاسو وئ ځکه چې دا قتل تاسو وکړو که چېرې تاسو د دې سړي نه پیسې نه وی وهلې ده به د زوی عملیات کړی و هغه به روغ شوی. ای د خدای ظالمانو دا ظلم مه کوئ دا ناروا کارونه مه کوئ. زه وایم چې که 100 کورونه برباد کړې که نه خدا وراسي که یو کور ځان ته آباد کړي دا کارونه مه کوئ. دا غریب اوس وګوره ده به څونه ارزوګانې څونه مې په زړه کې د ده خواهشات وو چې کاشکې چې ما زوی روغ شي او عملیات یې وشي هغه تاسو ترې نه جوګ وهو. ته راځه دغه اوبه م راواله ته راځه سرګل ماما راځه آفرین راځه داسې ځې کاخ واله راځه داسې راځه پولیس د ټولنې خدمتګار